السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره، الله تعالی مو تل او باد او خوشاله لره. دوستانو تاسو یقین وکړئ دا رقم وظیفه نن در سره شریک کوم سي ان شاء الله سي هر څومره وظایف دي کړی دي سي هر څومره دي ځان ستړی کړی، بیا دیم دعاګانې نه دي قبل سوي، بیا دیم حاجات نه دي قبل سوي، نه دي پر سوي دي زړه جائز ارمانون. مثلا یو ځای د رشته کول خوښوي، خو بیا هم تا وظیفې ډېرې د رشتې د محبت په باب باندې کړي وي، هغه ارمان دې نه د پوره سوی. فخفل منزل کې خپل ځای ته خپل منزل ته نه رسیدلی، نه پکې کامیاب سوی، په محبت کې نه کامیاب سوی، او د کاروبار په لحاظ باندې کم چې ستا زړه غواړي و هغه ځای ته نه رسیدلی، د ترقۍ په لحاظ باندې په دنیا کې ته ترقۍ غواړي، شهرت غواړي چې ډېر مشهوره سي، هغه ځای ته نه رسیدلی، دا د ارمان وي. ډېرې وظایف دي کړې، دعاګانې دي کړې، نه دي قبل سوي، یوه نتیجه یې نه یې ورکړې. نن دی یو درود شریف سي ډیر مبارک درود ده او ډیر اسانه ده. د جمعې مبارکې په ورځ باندې د مازیګر له لمانځه وروسته ویل کیږي الله پاک جل جلاله د فرش او عرش ته رسوي. یعنې دا نه معنا چې اوس عرش خو تر اسمان لوړ دی، هېڅوک هم نشي ورتلی. یعنې دومره ترقي به الله پاک جل جلاله تاسو درکړي، دومره به د کامیابه کې، دومره شهرت به په دنیا کې درکړي. شهرت به د محبت له لارې هم درکړي. یعنې هر هغه کس چې ستا خوښ وي، تا ته مقبول وي، خدای نفرت در څخه کوي، د هغه په زړه کې به هم ستا ځای پیدا سي، هغه به هم ستا محبوب جوړ سي. هغه انسان چې له تا سره کین کوي، حسد کوي، بغض کوي، او ته غواړې له هغه سره دوستانه اړیکې تازه کړې، رښتیا اړیکې ورسره تازه کړې، خو تا ډېر محنت کوشش کړی نه کېږي. د دې په برکت سره به الله پاک جل جلاله خپل منزل ته په هغه رشته کې ورسوي. یعنې دا معنا چې کامیابه به سي، د کامیابي غونډۍ ته به وخېږي. الله تعالی جل جلاله به د زړه هر جائز حاجت در پوره کړي. الله تعالی به دې په دنیا کې پر ټولو هغه انسانانو باندې سرلوړی کړي، کامیابه به دې کړي، او چې ته غواړې چې پر پلانکي ځای کې ماته الله تعالی کامیابي را نصیب کړي. له یو چا سره د لانجه د غواړې پر هغه باندې قوي سي، له یو چا سره د لانجه د هغه در ملامت ته غواړې پر هغه باندې غالب سي، خو ته مغلوبه یې. غالب دا معنا چې پر هغه باندې ته کامیاب سي او هغه تر تا شاته سي، الله پاک جل جلاله به د دې برکت سره تا ته کامیابي درکړي. دا وظیفه د غلط چیز لپاره مه استعمالوي. مثلا یو انسان ده، د یو رتبې خاوند ده، د یو وظیفې خاوند ده، ملاو سوی ده ورته، هغه کولی سي ښه په مکمل ډول په جرات سره، خو ته غواړې له هغه یې اخلې ځان ته، دا نسي کېدلی. دا وظیفه د دې لپاره نه ده. دا وظیفه د دې لپاره ده چې په یو کار کې ته د هغه اهل یې، دی نه یې اهل، او کوشش دا وي چې هغه کار د تا په قسمت وي، په مثلا یا د زور له لارې، یا د رشوت له لارې، یا د جبر د پیسو له لارې له تا څخه تللی وي بل چاته، نو ته بیرته د ځان کولی سي. دغه جایز ده. نو محترمینو، دا وظیفه د درود شریف سره شریکه کوم د جمعې مبارکې په ورځ باندې ویل کیږي. کله چې هم مازیګر لمونځ دې وکړئ، پر هغه ځای باندې ناست، له هغه ځای څخه ولاړ سوی نه، که په مسجد کې که په کور کې دا وظیفه کیږي. الله تعالی دې د دنیا هر قسم ته له کامیابیانو سره ملاووي. الله تعالی دې په دنیا کې هر قسم ته سخت حاجات در پوره کوي. الله تعالی دې په دنیا کې د زړه ټول جائز ارمانونه در پوره کوي. الله تعالی په دنیا کې چې ته غواړې څومره رزق او مال غواړې، الله تعالی یې درکوي. او بل دی خوشحالی خبر لا دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، د ابو هریره رضی الله عنه حدیث را نقل کړی د نبی علیه الصلاة والسلام چې دغه درود شریف سي انسان د مازیګر له لمانځه وروسته 80 واره وایي. د دې درود شریف وظیفه 80 واره ده، ډېر کوچنی درود ده. 80 واره هم تقریبا 15 یا 10 منټه غواړي. داسې یو انسان 80 واره ووایي، الله تعالی دته د 80 کالو ګناهونه ورمعافوي. ګور دا له ځانه خبر نه ده، دا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک ده. له حدیث څخه انکار کول سړی له ایمان څخه وځي، او دا زموږ یقین عقیده ده، مضبوطه ده پر دې باندې، پر حدیثو باندې چې حدیث مو په سر سترګو منو. او دوهم ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې د دې کم چې درود شریف ته 80 واره د مازیګر له لمانځه وروسته ویل کیږي، 80 کالو ګناهونه الله ورمعافوي، خو 80 کالو ثوابونه هم الله تعالی جل جلاله دې انسان ته ورکوي. نو محترمینو، دا ډیر د خوشحالي ځای ده چې د مازیګر له لمانځه وروسته دا وظیفه کوي،
تر روانې جمعې پورې چې څومره ګناهونه دي الله تعالی هغه در معافوي خو دا خو لا څه کوي د 80 کالو ګناهونه هم الله تعالی در معافوي خو داسې کار به نه کوئ دا ګورې یاد ساتئ چې یو انسان دا وایي ما خو د نبي علیه السلام حدیث مبارک اورېدلی ده چې یو انسان ګناه کوي 80 کاله ګناهونه یې کړي وي دا درود شریف 80 واره د مازدیګر له لمانځه وروسته ووایي الله تعالی 80 کاله ګناهونه ور معافوي په دې نیت سره ګورئ دا انسان ګمراه ده دا انسان له ځان سره ظلم کوي قطعا دا رنګه نه ده دا معنا چې په غلطي سره ګناهونه در څخه سوي دي که څوم 80 کاله له تا څخه سوي په غلطي کې خو دغه درود شریف 80 واره ووایه 80 کاله ګناهونه الله تعالی در معافوي داسې نه ده چې ته یې کوې په کس باندې او بیا دا درود شریف وایې دا به بیا ستا ګناهونه معافېږي دا رقم نشي کېدلی دا له ځان سره ظلم ده دا بېوقوفي ده دا الله تعالی جل جلاله ته دوکه ورکول ده الله تعالی ته انسان هېڅوک هم دوکه نشي ورکولی بلکې دی په حقیقت کې ځان ته دوکه ورکوي ځان تاواني کوي نو کوشش کوئ ذهن له دې طرف څخه راوګرځوئ دماغ له دې طرف څخه راوګرځوئ بلکې انسان ده عاجزه ده خامخا نه ځینې له انسان څخه ګناهونه کیږي انسان عاجزه ده دا باید دی پر ځان باندې لازم وګرځوي چې هر جمعه د مازدیګر له لمانځه وروسته د دې درود شریف وظیفه کوي محترمین راځي هغه وظیفه در سره شریکه کومه د جمعې په ورځ د مازدیګر لمونځ دې وکئ که په کور کې که په مسجد کې که زنانه وي که مردانه وي که هر څوک وي کله چې له لمانځه څخه فارغه سو له هغه نه وروسته دغه کم حدیث دغه کم درود شریف مبارک چې ما تاسو ته پر سکرین در کړی تاسو به یې وینئ دغه به 80 واره ووایاست کله چې مې 80 واره ووایي له هغه وروسته دعا وکړئ الله تعالی جل جلاله به د دې په برکت سره ستاسو ټول ګناهونه در معاف کړي او ستاسو ټول جایز حاجتونه به در پوره کړي او ستاسو ټول پریشانۍ مشکلات به الله تعالی ختم کړي د دغه درود شریف په برکت سره چې انسان ته الله تعالی د 80 کالو ګناهونه ور معافوي نو الله تعالی د انسان حاجات هم ور پوره کوي الله تعالی له انسان څخه مشکلات هم دوری کوي الله تعالی انسان له پریشانیو څخه هم خلاصوي پر الله تعالی مسپارم دا وظیفه وکړي ډېره بهترینه وظیفه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته